بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، هیله ده چې خوښ او خوشحاله به یاست. راځئ له ما سره د ژوند د خوښۍ هغه اصول واورئ چې ژوند څنګه خوښ او خوشحاله تیر کړو او څنګه له ژونده خوند واخلو او ژوند څنګه په مینه او محبت تیر کړو. هم ساده دوه اصول په نظر کې نیسو، هم له ژونده خوند اخلو. ژوند داسې باید تیر کړو چې دغه دوه شیان په نظر کې ولرو: په دنیا کې ژوند تیریدل او آخرت ته څه وړل. په دنیا کې ژوند باید تیر کړو او آخرت ته څه راسره یوسو. هم د دغه دوه اصولو دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه نسخه ښودلې ده چې هغه ښه اخلاق دي. نیک اخلاق د انسان ژوند وسا کوي او د ټولنې ژوند وسا کوي او آخرت ته هم ډېر څه او زیات خوندور څه وړل کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي: اثقل الشیء فی المیزان الخلوق الحسن. په میزان کې، په تله د میزان کې دروند شی چې ده هغه ښه خویونه او نیک برخورد ده. ښه خوی له الله سره، ښه خوی د الله له مخلوق سره، ښه خوی له ځان سره، هم له الله سره نیک حسن اخلاق باندې ژوند تیرول. هغه دا دی چې د الله جل مجده هغه قضا په ورین تندي باندې ومنو. د الله فیصلې چې کومې فیصلې الله موږ ته رالیږي هغه باید په ورین تندي باندې پر ځان باندې ومنو او د الله جل مجده هغه رالیږلی قانون پر ځان باندې تطبیق کړو په ښه خوشحاله او ورین تندي باندې. دا له الله سره ښه اخلاق دي او د الله له مخلوق سره ښه اخلاق، د الله له مخلوق سره ښه اخلاق دا دی چې د مخلوق، د الله د مخلوق څنګه خدمت وکړو، د الله له مخلوق سره څنګه ښه د هغه خوشحالي حاصله کړو او د الله مخلوق ته څرنګه دا ور زده کړو چې ژوند ښه تیر کړي. په لحاظه که یو انسان د ما ورورکه، که یو انسان په دې باندې زندگی تیروي، ماښام په دې ویده کېږي چې سهار به زه که الله جل مجده ژوند راکړو نو خلکو ته به د الله مخلوق ته به څنګه خدمت کوم او هغه به څنګه خوشحاله کوم. ډېره ساده او ډېره اوسه. سهار به راځئ چې همدا نن فیصله وکړو، همدا اوس فیصله وکړو چې زه به یو د ورځې د درو نفرو خوشحالي جلبوم او درو نفرو ته یو نفر ته به خدمت کوم، د هغه بار به ورسره پورته کوم. بس او دا به فیصله کوو چې درې نفره به هم دا خبره ورته کومه چې راځه د خلکو ملاتړ وکړو، د الله تعالی د مخلوق خوښي جلب کړو، مینه ورکړو، محبت ورسره وکړو او د خلکو هوسایي وکړو. په بازار کې ګرځو، هم بل چاته نوبت ورکړه چې هغه مخته شي. یو ډاکټر ته انتظار کوو، یو انتظارګاه کې ولاړ یو، راځه دوه نفره تر دوه نفرو راشاته سو، دریم نفر به ورته سو. هم کله چې په لار باندې تیري و، راځه یو نفر په ورځ کې یو دوه نفره هغه حق ورکړو چې هغه تر موږ مخته شي. لهذا دغه احسن اخلاق ټولنه هم جوړوي او ما ته هم خوشحاله کوي. دغه د ژوند دا دوه اصول په نظر کې نیسو او انشاءالله د راتلونکي دپاره به هم بیا نور اصول وایو. والسلام علیکم ورحمة الله.